په دې ویډیو کې لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ یو مثلث لرو چې دا مخکې ما رسم کړی او د دې زاویو ته مې ایکس وای زید زاویو نومونه ورکړي. دې ویډیو کې موخه دا ده چې زه باید دا ثبوت کړم چې د مثلث د داخلي زاویو د مجموعي اندازه 180 درجې کیږي. په دې معنی یعنې غواړم دا ثبوت کړم چې ایکس جمع وای جمع زید دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. اوس راځئ چې وګورو چې دا زه څه رقم کولی شم چې ثبوت کړم. یوه لاره د دې ثبوتولو لپاره د موازي خطو او د قاطع لاره ده چې دا موږ مخکینی ویډیوګانو کې زده کړل او د ما په یاد دي او د تاسې هم باید په یاد وینو. اوس راځم دلته دوه موازي خطونه جوړوم. یو دغه خط دغه زل یا دغه خط د مثلث ته داسې امتداد ورکوم. کومه ستونزه نه لري، تاسې که د مثلث زلو ته امتداد ورکړئ هیڅ کومه ستونزه نه لري. داسې ورته امتداد ورکوم. دا یو خط سو، دا یو خط. اوس دې خط سره یو بل موازي خط جوړوم. هغه داسې چې دلته له دغه راس نه پیل کوم، دا راس هم دې خوا ورته لږ امتداد ورکوم، لږې اوږدومه او دې خوا هم لږ ذره اوږدومه. دا دواړه موازي خطونه دي، یعنې په هیڅ یو نقطه کې یو بل نه قطع کوي. اوس د ده لپاره چې معلوم شي چې دا موازي دي، دلته د موازي خطو علامې هم ورکوم. اوس دلته دوه موازي خطونه جوړ شو. اوس راځم د مثلث دغه زل ته هم لږ امتداد ورکوم، د مثلث دې زل ته هم امتداد ورکوم. داسې دې زل ته مې هم داسې امتداد ورکوم. اوس نو تاسو وینئ چې دا د دې دوه موازي خطو یو قاطع سو. نو کله چې یو قاطع خط په دوه موازي خطو کې منځته راسي، حتما هلته ورته زاویې هم منځته راځي. چې دلته تاسو وینئ چې دغه ایکس زاویه څه ده، دا دلته له دې زاویې سره ورته ده. ولې ورته ده؟ اوس نو تاسې حتما پوهېږئ ځکه دا د دې خط په پاسنۍ برخې منځته راغلي، دلته دا داخلي کیږي او دلته نو دا هم باید د دې خط په پاسنۍ برخې منځته راسي چې دلته بیا دا خارجي کیږي، خو ورته دي. نو دا ایکس کیږي. داسې ایکس زاویه سي، دا زاویه هم له دې سره مساوي کیږي ځکه دا متقابل براس زاویې کیږي، دا هم ایکس کیږي. اوس دلته فقط د مثلث دا یو زل پاتې سو. اوس راځم دې زل ته یې امتداد ورکوم. دې زل ته هم داسې امتداد ورکوم. لږ کوښښ کوم چې دا خط مې کوږ نسي. داسې امتداد ورکوم. دا هم یو قاطع سو. دلته هم حتما نو ورته زاویې منځته راغلي. دلته تاسو د وای زاویه وینئ چې دا زاویه له کومې زاویې سره ورته ده، دا زاویه له دې زاویې سره ورته ده. دا زاویه کیږي وای. نو دا زاویه چې وای سي، دا زاویه هم دې زاویې سره متقابل براس ده، نو دا هم کیږي وای. اوس زموږ د ثبوت هغه ستونزمنه برخه یې خلاصه سوه. اوس که تاسو دلته ووینئ دغه ایکس او زید زاویې چې دي دا مجاورې زاویې دي، یعنې خوا په خوا زاویې دي. یعنې که دغه خط منځ کې نه وي، دا کیږي ایکس جمع زید زاویه جمع زید، او دا ایکس جمع زید زاویه له دغه زاویې سره سوی ده، دا متممه ده. په دې معنی یعنې که چېرته دا ټولې سره یو ځای سي 180 کیږي، نو دا موږ داسې لیکلی شو چې ایکس جمع زید ایکس جمع زید جمع وای دا مساوي کیږي له څو سره؟ دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. که موږ ځایونه لږ ذره تغییر کړو کوم فرق نه کوي. یعنې که موږ داسې ولیکو چې ایکس جمع وای جمع زید دغه زاویه دا مساوي کیږي له څو سره؟ دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. نو دا موږ ثبوت کړه چې د مثلث د داخلي درجو اندازه 180 درجې کیږي.